په آخري زمانه کې به دا خلک حج د څه دپاره کوي؟ دا یو ناشنا حدیث دی. تاسې په غور باندې دا حدیث واورئ او بیا هر یو په خپل ګریوان کې وګورئ او دې خلکو ته وګورئ چې دا په آخره زمانه کې حج د څه دپاره کوي او د نبي صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې پیشګویي هغه رښتینې ده که نه ده؟ امام طبري رحمه الله حدیث نقل کړی دی. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل یأتی علی الناس زمان، زما پر امتیانو باندې داسې یوه زمانه راتلونکې ده، داسې یوه زمانه به پر دوی باندې راسي تحج اغنیاء امتی للتنزه، چې په دې زمانه کې به اغنیا زما د امت ماړه خلک شتمن خلک هغه به حجونه کوي د څه شي دپاره؟ د تفریح دپاره. د څه شي دپاره؟ د دې دپاره چې د دوی طبیعت سم سي. نو دا اغنیا سول. و اوساطهم للتجاره، او درمیانه خلک بیا چې ډیر زیات شتمن نه وي، یو څه مالدار وي، دا به حج کوي د څه دپاره؟ د تجارت دپاره. دا به زیالته به بیا خپل تجارتونه کوي، وایي الله تعالی هم یو څه پیسې پیدا کړم د هغه ځایه سې هم راوړم. دا خو تاسې بالمشاهده هم لیدلې ده. دریم وقراءهم للریاء والسمعه، او د آخري زمانې قرا صاحبان چې دي قاریان صاحبان، دا به د ریا دپاره او د سمعت دپاره چې خلک زما نوم واخلي چې پلانی قاري صاحب حج ته تللی دی، پلانی قاري صاحب حج ته تللی دی، دا د سمعت دپاره حج کوي. فقراءهم للمسأله، آخري چې نبی صلی الله علیه وسلم کم کس یادوي وایي فقرا یعنی مسکینان به زما د امت په آخره زمانه کې حج ته ځي د څه دپاره؟ د سوال دپاره. هلته به دوی مسئله کوي. مسئله مطلب ده چې سوالونه به کوي، فقر به کوي، پیسې به د خلکو څخه په سوال او په فقر او په خواستۍ باندې راټولوي. نو دا خلک هغه خلک دي چې په آخري زمانه کې به موجودېږي. نو تاسې ورته وګورئ که نن دور کې اغنیا خلک حج ته ولاړ سي، معلومه خبره ده چې د تفریح دپاره ځي. او یاره راځه ستړی یم ولاړ به سو حج ته، ولاړ به سو عمرې ته. نو په حج کې خو مشره دا شرط دی چې ته د هغې خوا راسې، نو بیا به ګناهونه نه کوې، بیا به حلال و مردار نه سره ګډوې، بیا به ته تقواداره، بیا به د دنیا څخه ته ځان ساتې، دنیا د محبت څخه به ځان ساتې. نو په تا کې هغه شرط کله موجود وي؟ د حج راسې لا نورې خولې لګوې چې یو څه مالونه لا نور راټول کړم. نو دا خو معلومه خبره ده ای غني ای شتمن کسه چې ته حج ته د تنزه دپاره ځې، حج ته د تفریح دپاره ځې. او هغه کسان چې وایي حج ته به ولاړ سم هلته به تجارت هم وکړم، یو څه مال به هم وګټم، دا هغه د آخري زمانې غلط خلک دي چې نبي علیه الصلاة والسلام 1400 کاله وړاندې یاد کړي دي. او هغه خلک چې ځانونه ته قرا وایي، قاري صاحبان وي، په قسمه قسمه نومونو باندې پیسې ټولوي. لکه دلته بعضې ملایان سته چې په خپلو ګروپانو کې د بعضې خلکو څخه د بعضې زنانو څخه پیسې ټولوي چې ما عمرې ته واستوئ، چې خلک راته ووایي پلانی عمرې ته تللی دی، دا یم په عمره کې یم، دا یم پلانی عکس پلاني ځای کې واخیستی، پلانی عکس په پلاني ځای کې واخیستی، به دغه د سمعت کارونه دې کوي. نو هغه اخره زمانه ده. د نبی علیه الصلاة والسلام پیشګویي 1400 کاله وروسته رښتینې ده. او هغه کسان چې نبی علیه السلام اخر یاد کړي دي چې فقراءهم للمسأله، او فقیران خلک چې کم دي هغه به د سوال دپاره سوالونه به کوي چې په دې سوال باندې مې څه پیسې راغونډې کړم، ځکه د هغه ځای خلک به څه شتمن وي، شتمن خلک راځي. نو دا د مسالې دپاره او د سوال دپاره ولاړ سي. نو الله به د دوی حجونه څه قبول کړي، دوی ته به څه ثواب ورکړي. نو دا به آخري زمانه وي، دا د آخري زمانې علامه ده. نو دا یو اهم حدیث و، تاسې دا زده کړئ او بیا په خپلو ځانونو کې هم وګورئ، دې خلکو پسې هم ګورئ. ما درته وویل د قبولیت شرط هم د حج دا دی
چې د حج څوک راوګرځېږي په کومه ګناه کې چې دی ګرفتاره وي، په کومه ګناه کې دی مبتلا وي، هغه ګناه به پرېږدي. هغه چې هره ګناه وي، نو کوم کس چې د حج وروسته بیا هم هغه ګناهونه کوي او کومه بد عمل باندې چې دی مبتلا و هغه بد عمل کوي، نو معلومه خبره ده چې د دې سړي حج الله نه دی قبول کړی او نه رب العزت د دې سړي و حج ته اړتیا لري.